افغانستان کې چې دا کوم حالت روان ده دا تر ډیره خپله دغه خلکو راوستی ده. ملګرو د کورونا وایرس د راتګ اوازو سره خاص په افغانستان کې هر شی دوچنده شوی. حالانکه د سوداګرۍ وزارت وایي چې هر څه عادي دي. پرون ورځ یوه بوجۍ اوړه په افغانستان کې 1560 افغانۍ وه. نن یوه بوجۍ اوړه په 2800 افغانۍ ته رسیدلې ده. احتمال کېږي چې نور هم لوړه لاړه شي چې یو بیوسه او مجبور ملت به دا څنګه واخلي. خو دغه حرام خواره او ظالم تجارانو باید مخه ونیول شي. هیوادوالو تشویش مه کوئ. سوداګرۍ وزارت تازه اعلامیه ورکړه. چور هم نه ده چې څه یې زړه وغواړي هغه به کوي. ملګرو راځئ چې اعلامیه کې څه دي له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د بندرونو له لارې د توکو لیږد رالېږد حالت ته ګرځېدلی دی او هیواد دې د توکو د کمښت اندېښنه نه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق خبرتیا تر سرلیک لاندې په دغه خبرتیا کې ویل شوي دی چې د دوی په هڅو او د ترانسپورټ وزارت په همکارۍ له ترکمنستان سره د بندرونو له لارې د توکو لیږد رالېږد عادي حالت ته راګرځېدلی او تګ راتګ جریان لري. په دغه خبرتیا کې مخکې لیکي چې زموږ ګران هیوادوال چې د لومړنیو موادو د کمښت له امله اندېښنه لرله ډاډ ورکوو چې د اتاق غړي او متشبثین هڅه کوي چې د ډیرو توکو په وارداتو سره د بیو د لوړوالي مخنیوي وکړي. د کورونا وایرس او له دې ویرې چې له نورو هیوادونو سره به ټولې لارې وتړل شي په پلازمینه کابل او ځینو ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د معلوماتو تر مخه نه یوازې دا چې د وړو او بورې بوجۍ 200 افغانۍ شاوخوا بیې لوړې شوي دي بلکې نور خوراکي توکي هم ګران شوي دي او همداراز خلک هم هڅه کوي تر څو ډیر خوراکي توکي خپلو کورونو ته واخلي. په کابل او جلال آباد کې بیا خلک له دې حالته سر ټکوي او وایي چې دوکانداران او سوداګر خلک لوټي او باید حکومت د بیو د لوړولو مخنیوی وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم خلکو د بیو د لوړولو په اړه نیوکې کړې دي او وایي چې کورونا وایرس به په افغانستان کې دومره خپور شي او که نه خو د بیو لوړوالي به خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. قدرمنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتماً په کمنټ کې شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتماً لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.